یاره احمدالله چې کار هم کړی وي لکه ځان مشهور کړی وي اوس سړی د خلک د فیسبوک کې نو ځان مشهور کړی وی پوه شوې ولاسین د روزي میاشت ده هلته به لونګ ته ورسو کلي منځ کې لونګ اوسېږي هېڅ سره به کومک مومک وکړو غوړي مړي به ورکړو تصویرات ورسره وباسو فیسبوک ته به یې وښیدو ولا دغه خلک وایي دا ډېر ښه سړی دی ولا اپرین اپرین ولا داسې کوم پوه شي همدغه ثواب وشي پوه شي هم لږ ځان مشهور کړو پوه شي خلکو ته به پته ولګي ولا زونډی خو داسې هغه ته پوه شوې داسې خلکو سره ښه کوي خلکو سره کومک یې کوي پوه شوې راسه ورپسې ورسو راسه یو ډبه غوړي به واخلو 100 روپۍ به نغدې ورکړو پوه شوې فیسبوک ته به یې ورکړو ځان پې مشهور کړو السلام علیکم لونګه ښې جوړې بخیرې کینې لونګه ښې والا خیر څنګه غریب یې والا غریبي به څوک ښه غریبي ده ته چې کار ده ښه مونږ کومک ته سره راغلي یو که نه زه چې دا ډېر ښه سړی یم خلکو ته به وایي چې دا ډېر ښه سړی ده ښه او خلکو ته به وایي چې دا ډېر ښه سړی ده او چې زکات یې هم راکړه ښه یې مرسته کوي روزي میاشت دعا به راته کوې ښه دعاګانې به راته کوې ته چې کار اخله احمدالله دغه یو ټیم غوړي مې ورته راوړي دي دا ورکومه ته عکسونه مو اخله ویډیو مه کړه دلته نږدې ودرېږه ښې ویډیوګانې وکړه ښه نو دغه یو ټیم غوړي مې درته راوړي دي احمدالله عکس واخله کامره یې پاکه کړه کامرې ته لږ لاړې ورکړه پاکې چې پاک کې راشي لمن من یې پاک هکې ونیسه دا داسې ونیسه ځان خفه کړه سر لږ ټیټ ونیسه سر چې خفه ونیسه قدرمنو دوستانو لکه څنګه چې تاسو وینئ دغه یو ټیم غوړي ما لونګ ته ورکړل زه ډېر ښه سړی یم زه کومکونه کوم زه کومکونه کوم مرستې کوم دا یو بیچاره دا یو بیچاره داسې یو بیچاره ځوان دا هلک ده نو دې لپاره تاسې ټول باید مرستې وکړئ کومکونه وکړئ نو ما ورته دا غوړي راوړل دا تاسې وینئ دا غوړي ما ورته ورکړل د روزې مبارکه میاشت ده ثوابونه یو په دوه کېږي نو لکه څنګه ستاسې ما وینئ دغسې ګوره ما ته لایک راکوئ ما ته کمنټونه وکوئ ما تشویق کوي ما ته کمنټونه وکوئ ما ته لایکونه وکوئ د ما د ویډیو د سره شیر کوي چې د ما په رقم خلک کومک وکړي مرستې وکړي لکه څنګه چې تاسې دا لونګ وینئ دغه د ناسته دې سره ما دا د غوړو مرسته وکړه ځان لږ وځاړه دا ګوره دا ډېر زاړي دا وګوره ډېر زاړي دې سره دا ما مرسته وکړه دا کومک مې ورسره وکړو ما ته به ډېر ثوابونه خدای پاک په دې باندې راکړي لکه ما ته دعا وکړه لږ دعا وکړه لکه دا وګوره دا ما ته دعا کوي دغسې به تاسو ته هم دعاګانې کوي نو سمه ویډیو راغله که رانغله ګوره که خرابه راغلي پوه شوې سمه ویډیو وکړه ته راوړه دلته ته راوړه ویډیو صحیح راغله ورته وګورم سمه ویډیو راغله زړه دې غوړو ټیم دې صحیح نه ده کې راوستلی که نه دا غوړو ټیم دې صحیح نه ده کې راوستلی که نه دا اوس ولې بېرته راباندې وړي بیا نو څه صحیح غوړو ټیم صحیح کې راوړه خفګان کې راوله ښه غمجن ساز سره شته احمدالله هغه به پې ولګئ هغه به پې ولګئ ښه او که نه او د زونډي مرسته له یو غریب بیچاره سره د یو زونډي مرسته سره وکړي دا ما تا ته درکړو روزه ټوله روزه به دې پې تېره سي او دعا ما ته وکړه او خلکو ته به وایي دا ډېر ښه سړی ده څه به ورته وایې دا ډېر ښه سړی ده آفرین دعا وکړه ما ته نو قدرمنو دوستانو لکه څنګه تاسې وینئ زه خو هر وخت دغسې مرستې کوم دغسې ښه خلکو سره کوم چې ما ویډیو تاسو سره شیر کوي لایک یې کمنټ یې ورکوي چې خلکو ته دا ویډیو ورسېږي دې نه عبرت واخلي چې دغسې کومکونه وکړي لکه څنګه چې زه کوم وګوره واخله عکسونه واخله ځان خفه کړه لږ داسې غوره کښې راسه ځان خفه کړه لکه څنګه چې تاسې وینئ که دوستانو داسې کومکونه مرستې کوم احمدالله راسئ به سیلفي مو سره واخلو احمدالله سیلفي واخله د لاسه ونیسه هلکه چیش کوئ دا کومک کوم ړوند دی نه مې وینې کومک به خلک داسې کوي یو ټیم غوړي دې راخیستي 200 ویډیوګانې دې سره وکړي خیر ته کښېنه ته دې خو کښېنه ته غریب یې کومک دې سره وکړم دې غریب ځوان خو مرتبه کړه یو ټیم غوړي دی او یکشنبه دې 100 لاک روپۍ وګوئ
تا د شرف په نوم چې پیژنې که نه پیژنې د چا د غریبۍ نه غلط استفاده مه کوئ دومره دې زړه نه بدېږي ولې مې نه بدېږي زړه مې په بدېږي ځکه خو مې غوړي ورته راوړه که نه کومک دې ورسره وکړو کور دې ودان نو ویډیو چې ته کې کوې نو دا خو مې چې خلک وګوري چې پوهېږي دا چې ښه سړی د خلکو سره هلکه دا کس راونډ چې دی ویلو سره جوړېږي جنت کومه جنت کومه